السلام علیکم درنو دوستانو، تاسو ته ښه راغلاست وایم په اس ایچ کمپیوټر اکیډمي کې او هیله لرم چې تاسو به جوړ خوښ او خوشحاله یاست. دوستانو نن خبره کوو پر مایکروسافت افیس باندې. مایکروسافت افیس یو ډیر بهترینه او یو ډیر خوندور پروګرام دی، یو ډیر خوندور سافټویر دی. مایکروسافت افیس تقریبا هر سړی استفاده کوي سي، که ټیچر وي او که سټوډنټ وي که بزنسمین وي، هر سړی د مایکروسافت افیس فایده اخیستلی شي. مایکروسافت افیس په هغه کې دننه بیا مختلفه سافټویرونه دي او هر یو ځان ته یو ډیر خوندور کار کوي، لکه وینورډ، اکسل، پاورپوینټ، اکسس او آوټلوک. دا رقم دا نور دا ټوټل چې دی د هر یو جلا کار دی، لیکن موږ ته به خبره کوو پر ورډ، اکسل، پاورپوینټ باندې. پر دې درو باندې به یو ډیر خوندوره خبره کوو پر هغه باندې او د هر یو باقاعده کلاسونه وي. اول یې را شروع کوو د وینورډ څخه. د ټول لپاره مخکې شرط دا دی چې ستا په کمپیوټر کې به مایکروسافت افیس انسټال وي. د نیټ سه انسټال کړه او یا د بلې ذریعې سه انسټال کړه. زه غواړم چې تاسو ته خبره وکړم پر وینورډ باندې. درنو دوستان، د ټولو څه به د مخه به وینډو آر بټن ووهئ. وینډو آر بټن چې مو وینورډ به ټایپ کړي، وینورډ کې مې ټایپ کړي، وینورډ خلاص. اوس به زه تاسو ته وښایم چې وینورډ څه کار کوي. درنو دوستانو، ته غواړې یو کتاب ولیکې، د یو کتاب کمپوز وکړي. ټوټل کتاب لیکل، دا کتاب لیکل ته په چیش کې کوی سي؟ په مایکروسافت وینورډ کې. بل د سکولو کې چې کومې فرچې لیکل کېږي، دا په چیش کې کېږي. دا ټوټل چې لیکل کېږي دا په مایکروسافت وینورډ کې لیکل کېږي. د هغه څه وروسته کوم چې اپلیکیشنان لیکل کېږي، درخواستونه لیکل کېږي او نور کوم رایټینګ چې کېږي، دا ټوټل په چا کې کېږي؟ په مایکروسافت. نو څنګه چې تاسو وینورډ خلاص کړئ، په هغه کې به بلینک ډاکومنټ واخلئ. مثال خالي صفحه به واخلئ، خالي صفحه باندې به کلیک وکړئ، خالي صفحه به خلاص. په دې کې دوستانو دا چې کوم تاسو ته معلومیږي ډاکومنټ ورډ، دې ته وایي ټایټل بار. اول باید موږ ته دا شان وپېژنو، دې ته وایي ټایټل بار. د هغه سره وروسته هوم دی، انسرټ دی، ډیزاین دی، لیاوټ دی، دا چې کوم دی و دې ته وایي مینیو بار. دا چې دی مینیو بار دی. د هغه سره وروسته دا هر یو چې خلاص کړي، مثال هوم چې دی خلاص کړي، دا د هوم ټولز دی، دې ته بیا وایي ټول بار. چې ته وایي ټول بار، د انسرټ ټول او د ډیزاین ټولز دی. دا ټوټل چې دی د ډیزاین ټولز دی او دې ته وایي ټول بار. موږ ته اول خبره کوو پر هوم باندې. هوم له چې رالی بیا جلا فیملیز خاندانونه دي، لکه دا د کلیبورډ خاندان دی، دا د فونټ خاندان دی، دا د پیراګراف دی او دا د سټایل دی، دا د ایډیټینګ دی. موږ ته نن خبره کوو د فونټ خاندان باندې. په وینورډ کې زه اوله ورځ خط لیکم. فار ایگزامپل همدرد کمپیوټر اکیډمي چې موږ ته یې ولیکل، دا خط ته زه غواړم سټایل ورکړم. نو سټایل لپاره به ته راځې دلته فونټ له چې رالی، فونټ باندې به کلیک وکړې، چې کوم سټایل ستا خوښ و هغه به ورکړې. فار ایگزامپل زما دا سټایل خوښ شو. دا اوس زه غواړم غټ یې کړم. دا چې کوم خط دی، د خط د غټېدلو لپاره دغه چې کومه ای تاسو وینئ، انکریز فونټ سایز باندې به کلیک وکړئ. دا خط به غټ سي. د هغه سره وروسته بیا بله کوچنۍ ای معلومیږي، هغه ته وایي ډیکریز فونټ سایز. دا به بیا خط څه به وکړي؟ کوچنی وکړي. څه بیا به وکړي؟ کوچنی وکړي. نو د هغه څه وروسته بیا خبره کوم، دا زه غواړم دا خط باید بولډ سي. بولډ معنا پنډ سي. د هغه دپاره به پر دا بي باندې کلیک وکړي. بولډ خط به څه به وسي؟ بولډ به سي. وینئ دوستانو، خط بولډ سي.
شرط دا دی چې کوم وخت ته فونټ پر اپلای کوې خط بولډی غټی خط به سلیکټی که خط نه وي سلیکټ بیا دی نه بولډیږي او نه فونټ بدلی د هغه څه وروسته ایټالیک دی ایټالیک معنا خط کږول زه غواړم د خط دی لږ کوږ وینې اوس خط څه اوس کوږ شو د هغه څه وروسته بیا دی انډرلاین ته غواړې یو پیراګراف دی یا یو لیکه د هغه انډرلاین کې د هغه دپاره به پر دغه یو باندې کلیک وکړې انډرلاین به سي خط به الریډي څه پوه سي انډرلاین سي د هغه څه وروسته دا چې بیا کوم دی سټرایک تھرو څه کار کوي زما څه یو لیکه غلطه سوه غواړم هغه نه ډیلټوم لیکن هغه ته وایم نشاندهي یې کوم چې دا لیکه څه په سوې ده غلطه ده نو د هغه دپاره پر مابینځ باندې لیکه ورکړئ چې دا خط چش دی غلط دی د هغه څه وروسته دوستانو خط کلر ورکول خط ته مثال زه باید څنګه کلر ورکړم یو کلر خو به خامخا باید وي زه غواړم دغه ژړ کلر ورکړم لیکن ژړ کلر چې ورکړې خط سم معلومیږي نه نو هغه دپاره بیکګراونډ هم ضروري دی زه غواړم د خط د بیکګراونډ ورکړم د بیکګراونډ دپاره به بیا راسې پر دا ځای باندې به کلیک وکړي شاته بیکګراونډ څه پوز سور که نه ژړ خط ښه سم کې معلوم سو دا یې دا سو اور بل زه غواړم زه هم دا خط باید چې ما کم فارمیټینګ کې کړی دا زما نه دي خوښ برته عادي خط ته راسي نو پر کلیر آل فارمیټینګ باندې به کلیک وکړې خط به هغه زاړه هغه عادي حالت ته راسي لیکن یو بیکګراونډ به ور چینج کړي ور نو کلر به کړي هغه به داسې نو دا رقم به د هر پروګرام سبقان چلیږي دا د مایکروسافټ وینورډ اول سبق دی او هیله لرم چې ستاسو به سر په خلاصه ووي د نورو سبقانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن هم دباوئ